لیکلي اگزیکټ به دې ولیکلي چې 36 hours after the fertilization به دې ولیکلی. ضروري نه ده ښه دا چې کوم زموږ سره پریکټیکل ایونټس اکر کېږي نو دا بکس نه ریډ کوي چې زه به ویسټ کوي او 36 غنټې پوره شوي او 36 غنټې بعد به دا ډیوایډ کېږي. خو د ایم سی کیوز پوینټ آف ویو دپاره به تاسو خپل بک یادوئ. ضروري نه ده چې 36 غنټې واخلي، دا یو کنټینیوس ریپټ پروسس دی. کولی شو چې 4 غنټې بعد که چېرته دا خپل سپینډل فایبر د هغې کروموسومز په دې 4 غنټې کې دا پریپیر کړي او دا ارینجډ کړي او دا پروپیز نه اناپیز ته او میټاپیز او بیا ټیلوپیز ته لاړ شي او بیا د دې د کیریوکاینیسز نه بعد سایټوکاینیسز وشي نو میبي چې مخکې مو وشي. ځینې بک ایګزیکټ 30 hours لیکي، خو ستاسو په بک کې څه لیکلي 36 hours after fertilization first mitotic division وشي. دې mitotic division ته first کلیویج ویلی. کلیویج ورته ولې ویلی دې ته وګورئ. دې سپرم څه شی راغیستی دی؟ کروموسومز راغیستی او تاسو ته پته ده چې کروموسومز کله راځي دا په دې طریقه باندې که نه ډبل سټرکچر کروموسومز به وي. د چې به دې کروموسومز راغیستي ډبل سټرکچر کروموسومز، دا ډبل سټرکچر کروموسومز دي. دا چې کله دلته راغله دې ته دې زایګوټ په فارم کې دا راغله نو کله چې د دې دا نیوکلیس زه صرف جوړوم دا نیوکلیس دا سیل به وروسته دا ټوټل سیل به وروسته جوړ کړم. په دې کې چې دا کروموسومز راغله نو دې سنټریول یو خبره دې سه یو بله یاد ساتئ، دوه ایم سی کیوز به دې کې کلیر شي درته. په دې سپرم کې مایټوکانډریاګانې نشته. څه شی پکې نه؟ مایټوکانډریاګانې چې پکې کومې دي هغه د دې په دې نیک کې په سپایرل فارم کې د دې نه داسې تاو دي او هغه صرف د دې سپرم دې موټیلیټي ته انرژي پرووایډ کوي. په دې کې ویری لیټل بیټ سایټوپلازم دی. په پریکټیکل پرپسز دپاره موږ وایو چې دیر از نو سایټوپلازم ان دی سپرم. پرې خبره پوهېږئ؟ سایټوپلازم پکې نشته. خو یو خبره به دې کې بله کلیر ساتئ چې په دې کې یو سنټریول دلته وي هغه خو بیا ډیوایډ شي د دې دا ټیل جوړ کوي. یو د دې نیوکلیس خواته په دې ځای کې د دې سنټریول وي، سنټروسوم نوم په ما اورېدلی سنټریول که نه کوم چې ډیوایډ کېږي او بیا سپینډل فایبر جوړوي په سل ډیویژن کې چې هیلپ ورکوي. نو هغه د سپرم سه ورسئ د چا سئ؟ د سپرم سئ. د دې اوم سره سنټریول نه وي. څه شی نه وي؟ سنټریول نه وي. خو د دې سره مایټوکانډریاګانې وي. څه شی ورسئ؟ او د مایټوکانډریا کار څه دی؟ انرژي پرووایډ کول که نه، پاور هاوس اف د سیل ده. د دې مطلب دا دی چې یو ځله دا سپرم د دې سره میلاو شي څه مټیریل د دې او څه مټیریل د دې د یو بل سره میلاو شي او د دې سیل دا سټرکچر جوړ کړي. بیا څه مټیریل د دې او څه د دې فنکشن کوي. سنټریول د دې نه راغلی دی دا سپینډل فایبر جوړ کړي. دا به زه سنټریول جوړ کړم دا داسې سپینډل فایبر جوړ کړي که نه دا سپینډل فایبر دی. پرې خبره پوهېږئ؟ دې باندې دا پیټرنل او دا میټرنل کروموسومز داسې ارینج په یو سپینډل باندې به څو کروموسومز اټیچ کېږي؟ څو کروموسوم؟ 2. دا 2 دي. دا یو سپینډل دی او دا بدل سپینډل دی. دا یو کروموسوم دی او دا هم یو کروموسوم دی. څو به پې ارینج کېږي؟ په مایټوسس کې به ټول عمر په یو سپینډل باندې یو کروموسومز اټیچ کېږي. په میاسس کې به په میاسس 1 کې به په یو سپینډل باندې 2 کروموسوم. دا فار ایگزامپل که هومولوګس کروموسومز دي، کروموسوم نمبر 1 پیټرنل، کروموسوم نمبر 1 میټرنل. پیټرنل او میټرنل په جدا جدا باندې اټیچ شو. ریزن یې دا دی که چېرته پې زه 2 اټیچ کم نو بیا به یو سایډ ته یو بل سایډ ته بیا چې کوم 2 نیو سیلز یا ډاټر سیلز زموږ سره ریسیو کېږي نو په هغه کې به د نمبر اف کروموسومز هاف راځي. دغې پروسس ته بیا موږ میاسس وو نو هغه موږ په میاسس کوو. دا اوس په مایټاسس باندې موږ ډیوایډ کوو. دا کروموسومز به دا سپینډلې دې سایډ ته او دا سپینډلې دې سایډ ته راکاږي. دا به په منځ باندې څه شي؟ سپلیټ اپ بشي. دا به وشلیږي.
دا چې په دې ځای باندې سپلیټ اپ شو او دا په دې ځای باندې سپلیټ اپ شو دا به په دې ډایرکشن کې او دا به په دې ډایرکشن کې داسې راشي. فار ایگزامپل دلته بیا زه د ایکسپلینیټري پرپس لپاره جوړ کړم. دا جست دا سپینډل فایبر او دا هاف کروموسوم دا یو کروماټیډ دا په دې مینز باندې داسې وشلېږي. ها دا یو کروماټیډ دې طرف ته لاړی او دا بل کروماټیډ دې طرف ته لاړی. دقه شانته په دې کې دا یو کروماټیډ دې طرف ته او دا بل کروماټیډ چې کومه دی دې طرف ته لاړی. 23 کروموسومز د فادر نه راغلي او 23 د مدر نه 23 واړه په منځ او 23 واړه په منځ مطلب 46 واړه په منځ باندې څه شي سپلیټ اپ شي. 46 یو کروماټیډ دې طرف ته 46 یو کروماټیډ دې طرف ته لاړ شي. کله چې دا ډیویژن کیږي نو په دې ټیم کې دا نیوکلیس به درته زه جوړ کړم. دا نیوکلیس کې داسې فرو پیدا شي. دا نیوکلیس دا او دا ټوټل سیل دا دا فرو ډیپن اینډ ډیپن ډیپن زی او دا ملاو شي. 46 کروموسوم دې طرف ته راشي. دا کم چې په دې کې فرو پیدا شو دا کم په دې کې دا انفولډینګ دننه پیدا شو دې ته کلیویج وایي. دې ته څه وایي؟ چونکې دا اولنی ځل باندې پکې دا ډیویژن وشو مایټوسیس وشو دې ته فرست کلیویج وایي. څه ورته وایي؟ فرست کلیویج ورته وایي. اوس وګورئ فرټیلایزیشن په ډے فرست باندې وشو په ډے سیکنډ باندې یعنی چې په 36 غنټې بعد کېږي خو اټ مینس چې سیکنډ ډے شروع ده که نه په ډے سیکنډ باندې فرست کلیویج وشي او زایګوټ د یو سیل سټیج نه څو سیل سټیج ته لاړی شي 2 سیل سټیج ته لاړی شي. په دې کې اوس دا نیوکلیس جوړ شوي او بیا دا کیریوکاینیسز وشو او بیا سایټوکاینیسز وشي او 2 سیل جوړ شي. نو موږ وایو چې زایګوټ اوس په 2 سیل سټیج کې ده. په څه کې ده؟ په 2 سیل سټیج کې ده. دلته به درته جست دا ایونټ زر زر وکړم چې دا څنګه کېږي. ها دا فرټیلایزیشن وشو او د فرټیلایزیشن په ریزلټ کې 46 کروموسوم کنټینینګ سنگل سیل حاصل شو. دې سیل ته موږ زایګوټ وو. دې ته موږ څه وو؟ زایګوټ. او کله چې د زایګوټ کې ډیویژن سٹارټ شي بیا ورته موږ امبریو وو. او ما تاسو ته دا خبره کلیر کړې وه چې زایګوټ ته موږ یونی سیلولر امبریو ویلی شو. زیاتره خلک پرې نه دي خبر ښه نو چې تاسو ته خبر یاستئ. دا چې کله ډیوایډ شي نو په دې کې دا 2 سیل سټیج دا 2 سیل شوي. په دې کې 46 کروموسومز دا په ډے سیکنډ ډے باندې پکې دا کار وشي. په ډے تھرډ باندې که دا تاسو چک کوئ یا په دغه سیم یا په ډے تھرډ باندې دا 4 سیل سټیج ته لاړه شي. څو ته؟ 4 سیل سټیج ته. په ډے 4th نه 5th پورې دا دومره ریپډلی ډیوایډ کیږي چې دا 8 سیل سټیج ته لاړ شي. په دغه دا ډاټ باندې د نیوکلیس زه ریپرزینټ کوم. په څلورمه یا 5مه ورځ باندې دا د 16 سیل سټیج نه 32 بیا 64 او بیا دا دومره ریپډلی شي چې که تاسو چک کوئ نو د 16 نه واله د 100 پورې سیلز په دې کې جوړ شوي. صحیح د 100 پورې. اوس وګورئ سنگل سیل ته موږ زایګوټ ویله چې کله دا 2 سیل سټیج ته لاړه او بیا 4th او بیا 8 سیل سټیج ته لاړه دې ته موږ بلاستولا وو. BLASTULA بلاستولا. نو بلاستولا نوم مو اورېدلی. کله چې دا د 16 یا د 32 نه واله د 100 پورې سیلز په دې کې او دا د یو میلبري په شان سټرکچر اصل کې دې سټیج کې دې ته موږ مرولا وو. څه ورته وو؟ مرولا ورته وو. په دې مرولا کې 100 پورې سیلز موجود دي پلس آر ماینس مې درته ویلي چې کېدلی شي او ریزن مې درته ویلی چې ولې په دې مرولا کې او که په دې بلاستولا کې سنگل سیل ته واخلې نو بیا ورته موږ بلاستو میر وو. ښه بلاستو میر. نو چې دا الفاظ تاسو پیژنئ چې بلاستولا څه شی ده مرولا څه ده او بلاستومیر څه دی. د دې نه به اوس موږ ګیسټرولا جوړو بیا به نیورولا جوړو.
ګیسټرولا څه ته وو، مرولا دا نیورولا څه ته وو، هغه به موږ په هغه ځای کې بیا ډسکس کوو چې کله خو دا مرولا